ببیان و جان سر عباس میلنه که نبود فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. آخر خبردار شوی خندا مکن. بالخصوص در آیات با کسان پا اندخ قرآن بانده پا اندخ آیات بانده زیدی دیر مصدیق دی دیر موارد دی خدا آیات اندنش به سباش به پرخواست دا آیات ننش به سرا سباش به سرا خصوصی نسبت داری به عشق نسبت داری به جلال و پریاد نسبت داری آخر بو خندا کاما بودی اشراش با دا خنداش باری اشراش سبا دا خندا سبا نده از قرآن حالت بیا انسان تا
خندان انسان وقار کمی، عزت کمی، حیا کمی. توجه کنه قلقلی سر خندا داد مومن خصوصیت نده، داد مومن شعار نده، داد مومن بجنگوری نده. خب خلقو ولیبکو کثیرا، شرا زیاده بکنی، حسین پہ یاد کوئی، ولا بلبلا پہ یاد کوئی، قرآن دے بحثی نمبر یاد ہے. جزاء بما كانوا يكسبون. کچری توسی تا دا اشورا پشتی باندے ولیال عشرین ویل سورہ فجر والفجر ولیال عشرین والشفع والوتر ما پلاسو شبو باندے کسابی اور خلقو کا اشورا شبی باندے توسی تا جرا زیادہ راغ لگا نپوش و ازدوتا دا خبل و عمال و جزا میں لو جزاء بما كانوا يكسبون. اس عجیبہ خبر ادا دے توسی نجار شام صدا آیات سورہ توبہ کے بحثی نمبر آیات ہے. سو نمبر آیات ہے توسی نجار شام نن بڑی رنگی سر جامع کہو توبیر با حسین مور کا مور ولی بھی نہ بمانا مور دزاد حسین نہ بمانا مور بحثی نمبر آیات ہے. اس علمون دنیا کی خمس سر یو علم دے علم الاعداد. علم الاعداد سے مطلب علم الاعداد کی دا بحثی نمبر آیات ہے. دا بحثی نمبر آیات کامل ادا کرو بس. اللہ اکبر. دا بحثی کامل ادا کرو بس اٹھتے دو 10 گانا تو سے نجار شوز دو ہم تو سے نشوجے بکاوا 8 9 10 سمجھ لا اللہ ریز آو دا اشرا پشتے گام کی خبردار خندا و نکوئے دا خنداش مندے دا پریاد دا عشق دا درویشہ دا حسین سر جمینش پادے 8 2 10 تو سے نجار شو او مومنان و شرا زیادہ بگوئی سی تو سے عملون قبول شی خدای و ورمن تو سی باندے رحمت بس ارمان دا حسین کچوک بختن وکیلتانا لعاص لچوکی لکم مکانا. قربان شا بادشاہ شاہ سید میران سے خلی نمینه قربان شا ایمو هزار بار بتسلام کچوک بختن وکیلتانا لعاص لچوکی لکم مکانا. کلمان که رو نکیر ده تراشی گا بختن بدن اگهی زده چوکی ده مسلمانی که کبیری الله اکبر ده شیعی ده حسین موحده که ده حسین بخمانی کچوک بختن وکیلتانا لعاص لچوکی لکو مکانا ناره سوره که شاو سید میرانا بیار وقتوی حسین ده کلی الله اکبر الله اکبر از اکا غفامل واری بویلا شاو سید میرانا زون قلندر کا روح دا حسین در روزین نوکر کا کربلاوی در زنا لیرے غار کربلا دے چیرتا حسین دا مدام سریوندی سچیتا دا حسین ذکر کی کہ اگا کربلا دے خدا ہو کربلا کی سوچ کو آوا کا کنا دنیاوی سوچ پریک دوا دنیاوی خیالونا پریک دوا نن خدای دوبار خبل ضمیر خبل سوچ لگ دا کربلا حسین خیمو ترابیوسا نن لگ خبل فکر حسنی کا حسینی کا ملانگی کا درویشی کا ارمان دا حسین بس بس نن شبی باندی اشرا دا قیامات شبا نن بادشاہ حسین عرض مکرلو آدم و اصحابو نن دا عبادات شبا نن دا رکوع شبا نن دا سجود شبا نن دا قرآن تلاوات شبا تاریخ دیائی صدا بادشاہ حسین خیمونا دسی زمزمہ رت للا دسی آواز رت للو سکچری تو سے غلاوز و کور تا نگدیش ہوئی گا اگر کنن کم زمزماوی کم آوازوی دی شام سرا روح القدس الہی نورانی تو قرآن تلاوات رت للو دا عشق تلاوات رت للو دو سن در شو خونن شفا حسین زو حصو باتی تقسیم کری دے که مولا ولا بینی تو بگرا کی دسی مینی سر جارا مینی سر جمعی آوازو تو سنجاب شد علامہ عبدالعلی الحرمی تہرانی اگر نکلی دی زاشراش بیوانده اول بادشاہ حسین سرا تقریباً 3000 کسان نوی چاکیان سال نکلی دی خواست کربلا کی تو سنجاب شد بیبیان و خیمی دی بیبیان و خیمی مخی سر کن پندال نمی سر خیمی سامکی تو سے نجار شوق جرنیلان افسران میکی کئی اٹول نخنار اٹول افسران کی جبه کی دایش بادشاہ حسین مغربین دباد اخبل اصحاب اخبل انصار اگستری خیمی تر جامع کرد
بادشاه حسین پاڅېدل و عظیمه خطبه یې ویل کړله یوه لویه خطبه یې انشا کړله حمد و ثنای د خدای وکړلو محمد مصطفی جد امجد باندې درود و سلام واستولو هغه د بعد حسین بن یزید ثبوت ورکړلو هغه د بعد حسین الهي ثبوت ورکړلو هغه د بعد حسین د محمدیت ثبوت ورکړلو هغه د بعد حسین د الهیت ثبوت ورکړلو هغه د بعد حسین د علویت ثبوت ورکړلو هغه د بعد حسین د حسنیت ثبوت ورکړلو هغه د بعد حسین د فاطمیت ثبوت ورکړلو هغه د بعد حسین مهدویت ثبوت ورکړلو غاګي وکړلو آدم او اصحاب او آدم او انصارو ایمان بیات قلادات تاسو نه وچاتش الله اکبر آدم او اصحاب او آدم او انصارو تاسو ته پاتې دي سبا امام میشن شهادت بپای سبا ما سره چون د شهادت کشته کې سوریدای شي هغه پاتې شي زه حسین یم ما د بیات قلادات تاسو نه وچاته کا سوی د صحرا کې پریشان شوی تیاری نه پیدا وخلوی دغه تاسو د څه نه یا وای مطلب مو سره دې کومه مطلب مو سره دی د تیاری نه پیدا وخلوی سوی د صحرا کې پریشان شوی حسین به راځي الله حسین به راځي او تاسو نه راشه هغه د بعد تاسو نه راشه حسین خپل اهل بیت ته مخربوره دا په نیاز حسین دا کریم حسین کلیلاوی نو دسه کمولاوی نو دسه زپرین کی گله نظر کی الله واحد و احد گنا حسین اندسه عملا فعلا قولا متصف توحید شلا اله الا خلیص توحید نبی عمل کیا توحید نی صفات کیا توحید نی قول و فعل کیا تضاد نبی حسین پریکٹیکل و دولت سما بهتر بنا پریک دولت الله یعنی کہ اللہ قربان تو بارا سوئی لو الله اکبر دورا پوری وګړه آدم او اهل بیت زاد وسنه دخل خپل اهل بیت ته ویل تاسو ناز د بیات کله دا و چتاو ایمو بیات تاسو نو چات شول سوی لور شوی او حتی اصحاب ته دا ویل چې ایمو اهل بیت کې یو کس لاس نه ونی سو دغه صحرا کې پریشان شو سبا خو به په دغه خبرې شکر کوم چې شکر د ایمو اهل بیت کې څه هسته پاتې بس تاسو نه راشه هغه د بعد تاریخ دیایی تاسو نه در شام ذخیره کې سنکا شو خاموشی شو سکتاری شو حسین یو اور استریس در گرتاو گرانی خیالمند زوی اکبر کچری در خالق ایماستر کنش در این خالق تاریخ با بینهو بینی سرابا جو صلوات بادشاه حسین باقی خاتم بود نو تاسو نه در شام تاریخ دیایی خیالمند در یک بار دیوله دما خیالمند زویا کدا خالق ایماستر گونه شرمی کی کنه لوی دلګه شام باندې سما کدا خیمه کی پندول کی بیارش ایماستر گونه کام اس کامل شرمی کی بس اوس دا بیات شونه ده داد شام مسافر فتح ورمنی ولی بلبلی نه بیات ایسه زده خیمه پردیس سره ملاله و څنګه خیالمند اکبر کندی شام مراکړه ګول کړه ماستر کی غلولی فوالله ما اتم کلامه الا تفرقوا عنه نحو 10 و 20 اذا ما قسم په الله باندې ده لاس کسان پاتې شل کسان پاتې حسین پرېږدوي حسین خیمه پرېږدول وته ما ولا سینا ویلا ورمن راغله د شریکه الحسین ورمن خیمه دماش شیرین ترور حسین خو یک تنها پاتې شو حسین خو خلکو پرېږدولو نو تاسو نه دا شو دغه مقام باندې توحید مو تاسیاري ریایو مرسعید مو تاسیاري ریایو خدا حسین خور مرسیاولا وجدا وعليا وحسنا وحسينا ودماغنا جدا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم نصیب خپل زي توصي تقدیر بدلوای نشو خو خپل کوشش کوای شو حسین ورمونه رضی وګرځيګا غاغ مو یارمان د حسین دې
وجدا ودمشقين جدا وعليا ودمشقين بابا علي وحسنا ودمو حسن أورورا وحسينا ودمو حسين أورورا أقلتو نصران وډیر کام پاتې شول مددگار وډیر کام پاتې شول وأين الخلاص من الأعداء وأين الخلاص من الأعداء خدایا چاری گد دیخندی آدم آگران جد امجدا حیدر کرار دسینوی صدالی اگبار زلفی نزیر شی زر زر زل پکار واخلا اصحاب مدیر کام پادشول انصار مدیر کام پادشول چوری گدری خندی شریکت الحسین برمنی سینا ویلا کربلا عاشورا باندی کلک کلک سوری وشولی مجلس جرام بریاد وشولی ارمان حسین اگر دبات وشولو کلا بادشاه حسین سو دوباره شام بالا کرد در این دریواری تمام حجت شده دریواری حسین شام مرا کلا بیای شام بالا شام مرا کلا بیای شام بالا کلا دریواری بادشاه حسین قربان شام شام بالا کرد نو دخیمی ماحول بدالو سنگ بدالو توسنه مسلم بزرگوار تیم عملیات درلی ده سو حسین سیوانی سے تو مسلم کی رہی حبیب تیم عملیات درلی ده دستی خونوی سو حسین وی سے دوا حبیب اسپینگیر یارا تو خدا علی حیدر قرار حمو مری ایتا عمر اللہ اکبر دین استطیر ده او بیا روزی تیم کی داس نجار شام دسمالو سر درلی زبانان ویلاردی سپینگیر ویلاردی داس نجار شام وڑا بچی ندی دوست تصور ستالو سردی داس نجار شام وڑا بچی پنجو باندی ویلاردی سدستی خونوی سو حسین مدوی سو داس وڑی اللہ اکبر دی حالات کی اگر بعد بادشاہ حسین سے وکرلو حسین غار وکرلو السلام علیکم یا اولیاء اللہ سلامی تاسی باندی آد کربلا شہداو تاسی خدای اولیاء اللہ تاسی بہترین اولیاء اللہ تاسی بہترین اصحاب کائنات کی مچالی دلی نبی قیامت اور ایدے پوری تاسی بہترین اصحاب تلا تابتا میں نوشوالو تاسی بس بادشاه حسین ما جمله وکړه دې ټیم کې څه کله دا جمله وشوه نو داسې نجار شو مسلم بن یو سجا پاڅېدل کلکه کلکه سورې وکړې حسین ته دوره بن یو شول حسین ما قسم په خدای باندې دی مو خواندنه نو ریزه څه کله مرګ یقیني دی مرګ شک نشته دی حسین نو بیا ابدي سعادت زیتای قومو کې شهیدان شدین لوی سعادت لوی آب حیات څه دی تو هرگز نشی که دای حسین زبودا پریدو زهیر ابن قین بزرگوار پاچیدلو حسین کچری سترواری قتل شا سترواری بود که وسی دیگا ایری منوا خستایشی اسمان طرف وچ ولشی که بیا خدای زندگی را که حسین دان قربان خیلمند علی اکبر را قربان هر جوک پاچیدو حبیب پاچیدلو داس ندار شا بس اگر بعد بادشاه حسین و دولت الله داسی تجزا دیر که پروردگار داسی تجزا دیر که خپلو خیمو تلار شوی داسی نجار شو داسی اطول خپلو خیمو تلار شوی سباب داسی دولو تا شهادت مینویدی ما سر و تا شهادت کشته می اطول سا ولا یفلت منکو یو کسر سی نشتا سقاد شهادتی غزمان درنگی باندی پیس نبی خوز خپلو خیمو تلار شوی عبادت و کوئی ریاضت و کوئی عشق ولا کی وجد کی تا مشبات دیر اطول خپلو خیمو تلار لو داسی نجار شو بادشاه حسین راه لو د شریکت الحسین برمنه شریکت الحسین برمنه ورگام که نگم لو روح حسین خودی وقتی حلال بین ناپه برسن حلال بین ناپه بهار ولارده عاشق خونه ولارده تو ایو بسید ده
حسین دا مخ بلان دے تو سنجار شو شریکت الحسین ورمنی ایوا جمله وکړه ویل ته مو شیرینه ورورا آیا ته د خپل عاشقانو امتحان کړی دی آیا ته د خپل عاشقانو ازمایش کړی دی داسې خو نه چې سبا صبح شروع باندې معقول پرېږدي دا یوه د عشق جمله دی دا خبره تاسو نجار شو د هلال بن نافع بیګو ته ورسېدله کله د هلال بن نافع بیګو ته دا جمله ورسېدله هلال په ژړا راغللو د حبیب ابن مظاهر اسدي خیمې ته غږ یې وکړو ته ما حبیبه وروره ورمنه خو مونږ مطمئنه نه دی ورمنې خو دا جمله وکړله ورمنې ته مو څنګه یقین ویر کړو بس تاسې نجار شو اوس حالات څه شی شولو د ملنګي حقیقي ملنګي په دروېغو ملنګي نه د عشق ملنګي دا کومه نه شروع شوله تاریخ دین څه کله دا جمله وشوله حبیب توره وبسله ګریوان یې وشو کولو امامه یې غاړو کې چولي دي دغه ټول د کربلا اصحاب د شریکت الحسین ورمنې خیمې ته مخامخ غاګي وکړو ورمنې یو توري وتی دي ګردن په باندې یې دي کچېره د حسین امر خونهګه متوس امر وشي چې د خپل ضرورت نه نظر کو د خپل تدر کو د خپل وینو کې ملاو کو نو دسه جان او جهاد او کوڅه کائنات کې مثال متورمنې امر وکړه بس الله اکبر هغه د بعد شریکت الحسین ورمنې بیبی فضا سلام الله علیها دوله اید ما فضا بوده ویلا قربان به حسین بوده ویلا دو شهداء ته یو لقب حسین ورکړل السلام علیکم یا اولیاء الله ما طرفنا د کربلا شهداء ته یو داسې لقب ورکړه چې قیامت ورځې پورې سیوا د اهل بیت نه بل چاته نه دی دوی ته لقب ورکړه ایها الطیبون حاو عن بنات رسول الله والسرایر امیر المؤمنین طیبانو تاسې د خدای مخلوقی تاسې باندې طیب مخلوق نشته سلمانو من اهل البیت و خو طیب لقب ته نه دی ملاو شوی تاسې نجار شو واورئ طیب لقب صرف اهل بیت سره خاص دی خو علمای غیر معلما ورمنې د کربلا شهداو ته طیبین لفظ استعمال کړو طیبون لفظ استعمال کړو داسې لقب یې ورکړو لکه څنګه حسین ته ملاو دی داسې لقب یې ورکړو لکه علي ته ملاو دی داسې لقب یې ورکړو لکه حسن ته ملاو دی ټولو نه لوی دلیل څه شی دی تاسې نجار شو امام علی زین العابدین علیه السلام نومونیسا 12 حجات پورې هر امام د کربلا شهدا او زیارت لاړ دی کنه دی لاړ دی کنه تاسې نجار شو هر امام لاړ دی هر امام زیارت کی کومه جمله کړې ده به ابي انتم و امي حبیبا تان د امام مور او پلار قربان شو مولا امام علی زین العابدین علیه السلام کومه جمله کړې ده امام مور او پلار تان قربان شو امام جعفر صادق کے آل محمد کو جملہ کری دے امام مور پلار خان قربان شو حبیبنا برار حمدانینا حسین حمدانینا تو حسین شیطانونا اے دوی ہونی مقام کائنات کی سوا خدای نے بل چونیش ارمان حسین بس اس تاریخ نکلی دی سہلال میں نبیتا حسین واجب الاول هلال دستی وقت دمخ مغار دستی دوزه جولاد نصیب دار جو خپل زی چا نصیب لوای نشو تاسو خو تو بي ورمنې دوه دا ما خبر د کس ویلا او د کسو ویلا د سیوا کې شپې ته تسبیح کې شوی هلال بن نبی یو هغه تاسو نه دا شو تیر انداز ده څنګه هر تیر باندې خپل نمالي کړي پلان نما بیا لیکلا کله غشه وشړلې بیا به ورسته لیدل چې امام تیر سره چوب لګیدي دا هغه حسین والا دې تاسو نه دا هغه تیر انداز ده هلال بن نبی ما خبر طرف لوش تصاوش تسبیح کې بلا بخوی هلال بن نبی پریوت له حسین اوس بازار ور مستعد مولا ما 100,000 درهم ولا توله ما 100,000 درهم ولا آسته چخننا سبیا تو سره سعادت نصیب ده تو سره شهادت نصیب ده الله اکبر نو بیا دینا بهتر زندگی خو زبل نه دینا بهتر موت عمر خو زبل نه ګرام تاسو نه جار شو لا والله لا نفارقك ما قسم په الله باندې د حسین تور هلال بن نبی رسول والله لا نفارقك والله تعالی حسین نه جدا نشو تاسو کې پرېږدو الله اکبر پس اس تاریخ لیکلی دی چې حسین ممالوی و شعور صاحبی حکم دستور ده غطر ابلا و نراشوی تاریخ لیکلی دی کربلا کی دعا جو ہے چاہتا ہے بس
مسئله جمله که من باده حسین وکر حسین نور وکر صدقونی پرنده غبلت برای نصار و باده ناس کی دیدم و داورا بالبلد به حسین مور لدینا به حسین شرین مور لدینا الله اکبر دعا زایا جامع ده کربلا خیمو کی دعا زایا جامع ده ایوزای عباس مولا خیمه کی بنی هاشم را جامع دی میرانای و تا پسیدل ده آب بنی هاشمو سواز کل داشورا سبت سرگان دشی کلا اصحاب نمخ کی حبیب نمخ کی زهیر نمخ کی سعید نمخ کی بریر حمدنی نمخ کی خبل زنون بینو سرران گوی خبل زنون حسین قربان گوی سوا چگلاوانی سبنی هاشم و زنون ورستن گلو اصحابی زان نمخ کی گلو خوزا قربان شام سکور و حق بگیر نجار شام بادشاہ حسین پسی خمیل ولیدنا دا حبیب زرگوار اصحاب و امتیان و عاشقان و درویشان و حبیب زرگوار خیمه کی اصحاب رجا مدی آدما اصحاب زندگی اندنن شپید و پارا دے حیات اندنن شپید و پارا دے حقیقات اندنن شپید و پارا دے خبردار دواری بلبلی اللہ تاش اللہ تاش سولی دواروی دا علی اکبار ظلم و شران دواروی دا عباس نشان شرانگا دواروی دا نسوک شرات سرگان دشی گلا حسین ندسی ضرورت قربان دے سقیامت آوری جے پوری شیعہ رسی مطمیان رسی ازدار رسی غاب بکی حسین داد کلی حبیب قربان شا حسین داد مرار حمدنی قربان شا حسین داد سعید قربان شا حسین داد عبداللہ قربان شا حسین داد وحب قربان شا قیامت آوری جے پوری طریق لکھنے دے سباد قربانے رکام کوئی سباد قربانے طریق رکام کوئی قیامت آوری جے پوری رکام والی کا اسی طریق والی کا بس دے باس میں اس کی عجیبہ خبر اللہ دے تو بین بدیس کا سون رجل قرار مخلوق نہ قرار شو خدای تو بحال با رحمت واری بی بی تو بحال با رحمت تو حسین مورے تو بحال با رحمت سوال تا گوزداری تا گوزدار حسین دیر دستیم تو حسین خنائی پریگ رہا 3000 کسان وقت سبحت روز 1100 کسان وقت سبحت روز لیکن سو کو کوئی دوست نجار شو دالتا کو بین بدیس کسان روز یو دولتا گئی سارزوی اول خلق الولی ورتکیتا ولی لگی سر کی خوبرکو دا کربلو مشاہدہ خوابو رغلی چوما داتا دی رغلی دیبن زیاد مداتا دی واروی دا ازلی و حسینی اللہ دا براخی دی دا علاز بولیز دا بار خود جوالی وا ای رحمان چاو قتل چاو بین اللہ تو سنجار شاو براخی سکی وگتا دی سکل روگ لگا کربلو تیلے دے تو سنجار شاو دا بدیس کسان ایرین ولی تیلی دا وقتو یو طرح بستر گی وغیرہ ولی سپلگونو محاضرہو کسان گانا بجانا دے تل لہو لحاب کی شرابو کی مستی گانے بجامی آواز درتی لہو لحاب کی غرق کی بل طرح بھی زبرین وہ چھوڑو گا تو قرآن زمزمہ دے تو محمد زمزمہ دے تو علی زمزمہ دے رکو دے سجود دے قیام دے عشق دے درویشی دے الہیات دے نورانیات دے ملنگی دے درویشی دے رخبلو دیو لہا نن مدو سے جانا تو جہنم مان زمین ارمان با حسین دے نن مدو سے سترگ وگڑا ہوئی دا جانا تو دا جہنم مان زمین ہوئی اس پہ صلاح و کوئی دنیا پنی دے جو دنیا دیو لہا اور یا تو سے نیدس کی چونک شتو زگا بنورکی خدای تکلا حسین بیبی سے چوبا میرا ہم کہیں سکی گئی اور یہ تو سکی دس ایک شو دے سکا بنا مرکی گیا دولو بلے سمو با مرکی گو ویلے زکلا مرکی گو گا نبیا حق سر مرشو زکلا مرکی گو گا نبیا حسین سر مرشو زکلا مرکی گو گا بیا محمد مصطفیٰ سر شہیدان شو بیا علی المرتضی سر شہیدان شو بیا بیدی ورمن رنا رزیلی اور سوئی حسین ترسو اور صلیح شکارو کے نمارا ہونا 32 کا سال نن اشراش پی بات حسین بادشاہ در حسین در اگلی دی دو سنه دار شو باز کلا دشبینی میں عیسیٰ دیرش بار یا ایوہ المزمل قم لیلہ الا قلیل ایدوما برون حبیبا علمونس کا دایون نمش فیسر خواسته علمونس کا خدا کی کام کلک دیدان و شفا دے نن لیلہ الحریر دے نن دا عشق شفا دے نن دا دیدان شفا دے نن دا خوب شفا دے نن دا بیداره شفا دے نن دا غفلات شفا دے بس نجاب شو اگر دا بعد حسین قرآن کے بھی دا ولو مصالحی کے بھی دا ولا
لږ د خپل لښکر باندې خو وګرځېږم، لږ د خپلې خیمهګاه باندې خو وګرځېږم، تاسې نګر شو. حسین راووتلو، عباس نشان د ژرنګېږي، خیمو کې یو عجیبه غونې حالت حسین ولیدلو. حسین راغلو د خیالمند علي اکبر مور خیمې سره ودرېدلو. سترګې د رئیس خیالمند مور لاس باندې شمه الله اکبر یا حسین. خیالمند مور شیرین مور لاس باندې شمه بالا کړی دی. علي اکبر دې خواته لاس کلان کنه، خو د مور بیټي کې وړه بچي غونې پروت دی. شیرین مور د خیالمند زلفو کې ورو لاس وایي. ما خیالمند زویه ته ګوایي، خدای ګواه دی ما 18 کاله زیر لیدلی نه یې. نن د رسالت زلفې ورو میږي سګومنځ کا، سبا بیا خدای سي ما به څه نصیب وي، زویه تا به څه نصیب وي. نو حسین ډېر کلکه وژړېدلو. تاسې نګر شو. الله اکبر. نن وړه بلبله او وړه للا ته لیلة الحریر زه تیاري لکه څنګه تاسې نګر شو. مولا مشکل کشاد او محمد مصطفی بسترې باندې شب هجرت څملاستلو، ټوله شپه یې خوب کړی دی، اطمینان مو ورته، سکون مو ورته. ارمان مې دا جملې ایمو کولې نه مخکې تاسې ته پاته وې، خو بس صرف یوه ګوشه څرګنده شي. تاریخ دیوي تذکرات بادشاه حسین وړه بلبله اجر ویر کوي وي لګه څه نن ټوله شپه وړوکې للا خو بیولې دی. وړه بلبله ورته ولاړه دی، للو د ورته ایدوي، للو د ورته ایدوي. خو ویله کله یې قدام بیا وړوکې للا وویښ شي، ډېر په ډېر د خبرې کې وو. ویلې درې ورځې کېږي وړه للا اوبه نه دي څښلي، شولې نه دي څښلي، تاسې نګر شو. وړوکې للا خو بیولې دی. وړه ورور ته د ورو ټالو کې ویل کوي د ما وړوکې وروره نن خور وخوب نن د وړه خور قهوارې ته ولاړه دی. نن خو د وکسه وروره د عباس نشان ژرنګا د غیشي ژرنګ د کوي. عباس میرنی موجود دی. وروره نن د خوب په لیمو شه، نن خور وخوب وکړه، سبا بیا ما ته پاته دی. د ما وړوکې وروره ازغاره، سبا بیا ما ته پاته دی. وړوکې خلګون به د کربلا په ګارو باندې ویښوي، شنډې به د شنې وي، خلګون به د زیبا ویني ورسره سور وي. د ما وړوکې وروره حسین اجر دیر کړه، حسین مور اجر دیر کړه، زمانه حجات اجر دیر کړه. بس خو بادشاه حسین تاسې نګر شو. څه کله د بیبي شریکة الحسین ورغني خیمې ته ودرېدو که دوه وړه ملنګان پتنګان زمرې ځان ته کېنولي دي. د ما وړو زمنو کله صبح اشرار څرګند شي بیا یو ځان علي اکبر نه مخکې قربان کړي، یو ځان علي اصغر نه مخکې قربان کړي. بیا ما ته مور نه ونه یوړې، بیا یې ما خیمې ته نږدې نه شوې. ویلې تاسې ذبیح الله یوئ، یوه ذبیحه د اکبر دی، یوه ذبیحه د وړه للا اصغر دی. الله اکبر. خو وشوه تاسې نګر شو. تاریخ یوه جمله لیکلې دی. جمله څه شه دی؟ حسین اجر دیر کړه. جمله دا دی ویلې په مقام باندې مولا حسین په خاورو کېناست. حسین غونې مظلوم صابر مولا توفیق مولا نو غواړه د محبت اجر ورسره راکړه. یا علي مدد، یا علي مدد. تاسې نګر شو. یوې خیمې سره حسین ودرېدلو. تاسې نګر شو. نو کلکه سورې یې وکړلې. تاسې نګر شو. د کربلا ځمکې باندې کېناستو. چا خیمه دی؟ تاسې نګر شو. د وړه للا اصغر خیمه دی، د وړه للا خیمه دی. شیرینه مور دې ګیلې کوي، خدایه سبا څه کله د عاشورا صبر څرګنده شي. د اکبر مور خو به خیالمند حسین قربان کی، دین قربان کی، قرآن قربان کی، توحید قربان کی. بیبی به خپل زمن قربان کی، یزبلو ورمن سلام الله علیه ابو قاسم قربان کی، اصحاب خپل زمن قربان کی، بیبیان به خپل قربانۍ پیش کی. خدای از صورت نصیب یا چواری که للا د شپې مو میاشتو دی. خدای از سبا
حسین ته څه قرباني پیش کړه پروردګار ته ګواه اوسې سبا ته حسین ته کومه قرباني پیش کړه د حسین ډېر وشوړېدلو هغه د باندې غږ وکړ وده علی اصغر شیرینې مورې ویله قربان چښتنه قربان مرشده قربان مولا ویله خفه کېږه مه سبا کله صبح عاشورا څرګند بشي که وړه الله باندې نرۍ نرۍ سترګې تورې که لاسونه ورباندې پورته که د وړه مخکې اوس وایي به تاسې دستور نشته وړو بچیو کې اوس هغه د سپینې حلقې پرتې دا شو دا تاریخ دی واوره مخکې به مو تاسې لازما سپینې حلقې چولې سپینو حلقو مقصد دا دی حسین ورته وویله سبا وړه الله باندې ټینګه بلیا ورته بیا د سترګې راوه چې وړوکی الله د څنګه جهاد کوي وړوکی الله د څنګه قرباني کوي خفه کېږه مه سبا قربانۍ ته وړوکی الله ذبح عظیم اندا دی د خدای عظیمه قرباني وړوکی الله اصلا بس دی مقصد تمام شد لږ ورو ورو که کرنه کې او بجانه سید حسین د وړې بیبي تیراک بیان کړي ایکې وا جمله خو جمله په ډېره شوق سبا وړي اخري جمله دی اجرکم علی الله اجرکم علی الله تاسې نجات شو الله اکبر کله دا ټول واقعات وشولو که نو هغه د بعد شریکة الحسین ورمنې آخر دیوان جمله آوره خبر بزرگوار نواره حسین حاضر شریکة الحسین ورمنې هغه کو پیزابو ودما پیزابو ویله قربان د حسین خور ویله زه درنه کوم سهار چا سبا ته تیاري شروع کړه دا جمله ځای اخیستلی شي هر چا سبا صبح عاشورا ته تیاري شروع کړه خو ما ته پته دی چې زه به څه تیاري کوم ویله ورمنې څه وکړو د حسین خور یې څه وکړو ویله زما مېړنی ورور عباس لږ راوخوړه د پردو محافظ لږ راوخوړه عباس راغللو سترګو ته مې کار ته ولیدل لیکن بیبیانو ځان سره عباس مېړنی کېنول إلى صباح كان يطول المدونة جداش كان حسين ضد جناب المسلم نورا زبانية بنوان سيكي كلانا نورا زبان الله أكبر إبازان ببارا سنجي مدارينو زبان كمين سنجي لدو نورا زبان مليان سنجي تلو زبان وروية كمانو تقلسان سنجي لدو نورا زبان يتسوك وضوطة بالدستور وكاية
che mi da fuori e che la sirosa da sargante ci vado a uscire che la Hossein della zona che di su qualica ma con passione dalle buone ronde che la maniera però abbiamo finito